د لوی مهربانه رب په نامه سلامونه او هرکلی د ژمنې سره سم نن بیا د پښتو ژبې د اړتیا او پرمختګ په اړه خپل یو نظم او لنډه تبصره لرم. نظم څه داسې دی: څوک داسې راته وایي چې بورا شعرونه ولیکه، د حسن انځورګره په ښکلا شعرونه ولیکه، د جهل د تیارو ته د رڼا شعرونه ولیکه، د مستو نازنینو په مسکا شعرونه ولیکه، د لر او بر پښتون ته د پخلا شعرونه ولیکه، تر اټکه یو افغان ته رهنما شعرونه ولیکه. دا څنګه پښتون رهبر دی د پښتو ژبې سودا کوي، دا څنګه پښتون رهبر دی د پښتو ژبې سودا کوي، بس دی چې په قدرت وي نه د ژبې څه پروا کوي. زه وایم پښتنو ته د پښتو ژبې ساتنه کړئ، لیکل په پښتو ژبه دفترو کې کارونه کړئ، لرغونی پښتو ژبه نوي عصر کې شامله کړئ، نو دغه په موږ حق دی لر او بر کې پالنه کړئ، نصاب کې ورګړه د پښتو ته پاملرنه کړئ، نو زده کړې په پښتو کړئ، د پښتو ژبې ستاینه کړئ. آیا شته داسې پاچا چې یې پښتو ژبه پاللې وي؟ آیا شته داسې پاچا چې یې پښتو ژبه پاللې وي؟ فامیل سره ویلي همې ارګ ته رسولې وي. دا ته چې فارسي وایې ګرانه ستا ورسره مینه ښه، بیا څنګه تاسو بولې غږېدل په پښتو ژبه زه؟ پښتونه فارسیوان شوې کړي پښتو سره نفرت په څه؟ دفتر دې په فارسي کړو نو پښتو سره کړي ظلم ته. پښتون مجبور کړو چې دفتر کې پښتو لیکمه، پښتون ته متعصب وای او ته تعصب کوونکی نه. نو راشئ له امونه تر اټکه یو افغان شو موږ، نو راشئ له امونه تر اټکه یو افغان شو موږ، نو بیا به وارثان د احمد خان افغانستان شو موږ. نو ولې دا هیواد به زمونږ جوړ بیا ګلستان نشي؟ نو څوک به د فطرت د ښکلاګانو ته حیران نشي؟ او څنګه به د سپرلي له هر یو ګل سره خندان نشي؟ څوک به د ګلونو په وږمو پسې روان نشي؟ نو څنګه د لیلا په یو نظر به بندیوان نشي؟ نو څنګه د لیلا په یو نظر به بندیوان نشي؟ څنګه دا بورا د پښتو ژبې غزل خوان نشي؟ څنګه دا بورا د پښتو ژبې غزل خوان نشي؟ پښتانه یو غیرتي قوم دی، تل یې په دین، ناموس، هیواد، میلمنو او ګاونډیو د عزت خوندي ساتلو لپاره د خپلو سرونو قرباني ورکړي. خو د خپلې ژبې د حاکمیت او واکمنۍ لپاره پښتنو بیا داسې غیرت او قرباني نه ده کړې، بلکې د پردو ژبو لپاره یې خپله ژبه په خپله خاوره محکومه کړې او د پښتو ژبې قرباني ورکړې. ځکه خو په لر او بر کې زموږ ډېر پښتانه پردي ژبې شوي دي، کتابونه، ډرامې، دیني وعظونه، تاریخي ډرامې او فلمونه، موسیقي ټول په پردو ژبو کې ګوري. ځکه خو موږ په پښتو ژبه کې ډېر پښتانه لیکوالان، لوستونکي او څېړونکي نه لرو، ځکه چې په پردو ژبو کې زده کړو زموږ مینه د هغو ژبو سره ډېره کړې، کوم کې چې موږ زده کړې کوو. کله چې زموږ د اتلانو په اړه پردي ژبې هیوادونه ډرامې یا فلمونه جوړوي، نو هغه بیا زموږ د اتلانو سم تاریخ نه بلکې د خپلو قومونو مړانې ښیي. که چیرې پښتنو د خپلې ژبې او اتلانو سره مینه لرلې، نو خپلې تاریخي ډرامې به یې په خپلو تاریخي اتلانو په پښتو ژبه جوړولې، چې د پښتنو سم تاریخ خپل راتلونکي نسلونو او نورو قومونو ته په سم ډول ورپېژندلی وي. موږ په پردو ژبو کې ډرامې، فلمونه ګورو، نو د پردو ژبو اقتصاد او اهمیت ورزیاتوو او زموږ د ژبې اقتصاد هم هغو ژبو ته ځي. که چیرې موږ په خپله ژبه کې د خپلو اتلانو ډرامې او فلمونه جوړ کړی وای، نو نوی نسل به مو د پښتنو او د پښتو ژبې له تاریخ خبر کړی وای، نو د خپل تاریخ او ژبې سره به یې مینه درلودلې. اوس ډېر پښتانه، پنجابي او ایراني اتلان خپل اتلان بولي او خوښوي. راځئ چې په خپله خاوره د 8 میلیونو پښتنو ژبه واکمنه کړو او پښتو لیکل او لوستل وکړو. تر بله ویدو پورې مو په لوی الله سپارم. خوشحاله، ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د لوی الله جل جلاله په امان.